أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق کوي زنانا، کله چې تاسو طلاق ورکوي رجعي طلاق، دې کې کم طلاق مراد دی؟ رجعي. او رجعي کم طلاق دی؟ اولنی او دویم. فبلغنا اجلهن، بس نږدې شي نیټې خپلې ته، یعنی عدت ته زنانه ختمېدو ولده. فامسكوهن بمعروف، نو ساتئ دغه زنانه په ښه طریقې سره، او سرحوهن بمعروف، یا یې پرېږدئ په ښه طریقې سره. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، او مه ایساروئ دغه زنانه دپاره د نقصان ورکول هغوی ته. څومره انصاف والا دین دی. دا بعض خلک زنانه ایساره کی وی نور به پکې هیڅ مقصد نشته خو تنګو مې دا سره دې پښتو کې الله وی چې دا کار به نه کوئ. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، او مې ایساروئ دا ښځې دپاره د نقصان ورکولو هغوی ته. لتعتدوا دې دپاره چې تاسو زیاتې کوئ. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، او چا چې وکړو دا کار نو یقینا هغه ظلم وکړو په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او مه نیسئ آیتونه د الله په ټوغو سره. د جاهلیت په وخت کې یو دا طریقه وه چې سل پیرې به ښځې له طلاق ورکو، نو بیا ورپسې کسان راغلي وایي تا خو ښځه طلاق کړې ده، وایي ما ټوغې کولې. ما څه کولې؟ ټوغې کولې. په طلاقو کې ګوره ټوغې نه چلیږي، په طلاقو کې ټوغې نه چلیږي. یو سړی چې ما خاندل، بعض وایي نه وایي په مینه کې مې طلاق ورکو. یو عالم خو یو کس راغلی و طلاقو مسلې تپوس یې کو، وایي نه جیا خو لکه د ډېرې مینې نه، او بس موږ داسې ګپ شپ لګوو په هغې کې. هغه ورته صحیح دی ته پکې د مینې طلاقي شوې، خو طلاقي خو یو طلاق دې ورکړي دي. اوس پکې دا تاسو نوې خبره وایي چې نه مو خوښي ټوغه کول او مینې محبت خبرې. رسول سلم وایي چې په طلاقو کې ټوغه او ګپ شپ دا نه چلي او دا نه منلی کېږي. واذكروا نعمة الله عليكم، او یاد کئ نعمتونه د الله په تاسو باندې. وما انزل عليكم من الكتاب والحکمة، او هغه چې رالیږلی دی الله په تاسو باندې د کتاب او د سنت نه. یعظکم به، نصیحت کوي الله تاسو ته په دې سره. واتقوا الله، او ویریږئ د الله نه. واعلموا ان الله بكل شيء عليم، او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي باندې پوه دی. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، او کله چې طلاق ورکئ تاسو زنانو ته او ورسیږي هغوی خپلې نیټې ته. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، نو مه منع کوئ دغه زنانه د دې نه چې نکاح وکړي د خپلو زړو خاوندانو سره. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، کله چې رضا یې په خپل منځ کې په ښه طریقې سره. دا آیت اله نازل شو. معقل ابن یسار رضی الله عنه د یو صحابي و، او د خپله خور یو کس له ورکړې وه، نو هغه سړي طلاقه کړه. په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې ما دومره مینه محبت سره دله ورکړې وه، د طلاقه کړه. عدت پکې هم تېر شو، خو هغه په دې عدت کې واپس نه کړه. عدت ختم شو، بیا هغه واپس راغی، وایي زه د خپله ښځه واپس بوزم. او دا ښځه ورسره هم راضي وه، خو هغه وایي ته زما نه بوزه ځه. لکه په سړي کې داسې دغه راشي چې ګوره ما دله دومره درکړه، تا طلاق کړو، او بیا دې په عدت کې هم بونتله، اوس ته راځي چې زه دا بوزم. الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو چې دا زنانه مه منع کوئ د دې نکاحونو نه. کله چې دوی راضي شي، ښځه خاوند دې راضي شو بس، نو تاسو یې څه له تنګوئ بیا؟ ولې منع کوئ؟
نو صحابه کرام خو چت خلک چې څنګه د آیت واوري ډاری کوي ته ز خپل خاون پسې. په دې کې دا مسله چې الله دا خبر دی زنانو دی مشرانو ته کړی دی چې تاسو به د زنانه نه منع کوئ. دلیل په دې باندې چې د زنانه په واده کې دغه مشران غټ کردار ادا کوي او د زنانه نکاح بغیر د ولی او د مشر نه کیږي. په عکس د سړی نکاح د بغیر د ولی نم کیدی شي. یو الګ ته په خپل نکاح کې بخپل ناشته نه پلارشتي نه روشتي نه ترشتي نه نکاشتي او نه نور سوکشتي. د دې نکاح صحیح ده کنه صحیح ده خو جنې دې نشي کوله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا نکاح الا بولی، نکیږي د زنانه نکاح مگر الچ ولی موجودي. او په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کوم زنانه خپل نکاح په خپل وکړه نو دا زیناکار ده او مټیزه ده. چې په خپل لاړ شي ته بس به کوي د کوټ میرج شوی دی په پلانیزي کې شوی دی پلانیزي کې شوی دی نو دې شي قسم نکاحونه نه کیږي چې باغی کې د زنانه مشران هغه پکې نه وي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. دا حکم نصیحت کې دی شي په دې سره غچاته چې تاسو نه ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې. ذلكم ازکا لكم واطهر، دا کار زیاتون کې د تاسو عزت لره او خلق پاکون کې د تاسو لره. والله يعلم وانتم لا تعلمون، او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. اوس مسله د طلاق ده چې اوس یو سړی خپل ښځه طلاق کی او ماشومانانی ماشوم دی غلطي ورکې نو د دې بس کیږي. یو هغه مور دی چې طلاق شوی نه ده خو بخپل بچو له ته ورکې. خو مسله دا هغه زنانو ده چې طلاق شوی او بچي سره بغیږ کې دي اوس به دوی دې پيو سکي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، او میان دی با ته ورکی خپل بچو ته 2 کال پوری. لمن اراد ان يتم الرضاعه، د پاره دا غچا چې غواړي چې پوره کی موده د تی ورکولو. د تی ورکولو موده غد 2 کال ده. دغه وجه دا چې 2 کالو پوری ماشوم دی پيو ته ضرورت لري او د 2 کالو نه بعد د ماشوم بیا په پيو باندې گزاره نه کیږي، د به خوراک ته ضرورت. او دا سره فائدې د ساتي ډیر خلک دا تپوس کوي چې 2 کال مخکې ماشوم د تینه پرې کول څنګه دي. نو دا جایز دي چې کله به خزي او د خاون رضایي او ماشوم ته نقصان نه رسي نه خبره نه. یو لغه نور پي ورکی کم چې مصنوعي پي دي نو بدی کې اس حرج نشته. عوامو کې دا خبره مشهور ده خصوصا په زنانو کې دا غټ ظلم دی. نه کچته زنانه وي چې زنا جوړه مزدل په نشم ورکول یا نور په بولړو د نوري زنانه ويري یو چې زه دې تینه پرې کومه نور بسته او خاون بیم زما راضي ده لکه نقصان نه ملوي داخله کې یری. بل مسله یو ماشوم د 2 کالو نه وولید نو دلم ته ورکول جایز دي. شریعت د دې مننه نه کړی خو دومره ده چې په دغه ټیم کې د پي ورکول دله د فائدې نه ور کوي. ماشوم چې 2 کالو نه ووري د خوراک ته ضرورت لري، د به دې پي ته ضرورت نه لري. بل فائدې دي ځکه چې د رضاعت تلاسه چې نسب ثابتيږي او حرمت ثابتيږي ناغه مالا چې کله د رضاعت په 2 کالو کې دن نشوي. لکه اوس یو سړی دی په وړوکوالي کې د یو زنانه تیر ودلو پیس کړیو بیرغه ته پوښیو کو چې آیا دغه کور جنکی په ما حرامي دی او کنه. نو جواب دی چې موږ به داغه نه تاسو کو چې دا استا عمر څومره کله چې تا دغه پیس کړ وینه 2 کالو نه لاندې ماشومه نو بس بیا صحیح ده ک 15 پیری اسکلی او 2 کالو کې دن نه
نو بیا دغه جنکۍ ستا خویندې شوې، دغه زنانه ستا مور شوه او دغه هلکان ستا ورونه دي. وایي نه زه د 4 کالو ومه، کله چې ما پیس کړل د دغه زنانه نه نو زه د 4 کالو ومه، نو د دې سره به نسب ثابتېږي؟ نه ثابتېږي. دا فایده ځان سره یاد ساتئ. ګورئ چې رضاعت کې نسب هله ثابتېږي چې کله دا پی په 2 کالو کې دننه ورکړی شوي او چې له 2 کالو نه بری نو د هغې سره بیا نسب نه حسابېږي. داسې نه شي ویلی چې دا زما پر نسب کې دی د رضاعت تلاسه، نه. په دې خبره ورسېدی. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. او پاغه سړي چې بچې پیدا کړی شوی دی د هغه دپاره د څوک دی؟ پلار. خوراک د هغوی دی او جامه د هغوی ده د عرف مطابق. که دا ښځه راضي شوه چې زه به د ماشوم له تی ورکومه، طلاقه شوې ده، خو په دې باندې راضي شو چې زه به ماشوم له تی ورکوم، الله وی پلار له بیا پکار ده د بچي پلار له چې دې زنانه له کپړه او جامه او خرچه به ورکوي. څومره به ورکوي؟ د عرف مطابق به ورکوي. ظلم زیاتی او بګي نه کېږي. هغه علاقه کې چې کومه خبره مشهوره ده او خلک یې معقول ګڼي هغه امره په هغه اندازه کې به دې خرچه ورکوي. لا تكلف نفس الا وسعها. تکلیف به نه ورکړی کېږي یو نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. لا تضار والدة بولدها. نقصان به نه ورکړی کېږي مور ته په سبب د بچي د هغې. ولا مولود له بولده. او نه پلار ته په بچي د هغه سره. یعنې دواړو طرف ته به انصاف کوئ. داسې نه چې دا سړی د دې بچي د لاسه دا مور تنګوي، وایي زه صحیح دی ته وله تی ورکړې زه به دله پیسې درکړم، بیا وله پیسې نه ورکوي، خرچه وله نه ورکوي. یا دا زنانه چې ده د دې بچي د لاسه دغه پلار وله تنګوي چې ماله به پیسې ډېرې راکوي او ماله به دا راکوي او راضي کېږي نه. وعلى الوارث مثل ذلك. او په وارث باندې لازم دی په مثل د دې کار. اوس یو ماشوم دی پلار یې نشتی، نو د دې هلک چې کوم وارثان دي هغوی به دا خرچه به دې زنانه له ورکوي. که پلار یې مړ وي نو بیا چې کوم مال په میراث کې پاتې دی د هغې نه به دا خرچه دې زنانه له ورکوي. او که ښځې نه منله نو په هغې باندې زور زبردستي هم نشي کولی. اوس یو ښځه د نه یې منله، وایي زه ماشوم له تی نه ورکوم، زه ځان له بل واده کوم، یا زه بیمار یم، یا نه ورکوم، بس تی نه ورکوم، نو زور زبردستي به نه کړي که الله وي نقصان به نه رسي یو بل ته. نو بیا دې وله بله زنانه راولي او هغې سره د اتفاق وکړي د خرچې او د خوراک، هغې دې وله بیا پی ورکوي. فإن أرادا فصالا. نو که چېرته دواړو اراده وکړه د تینه د پرې کولو، عن تراض منهما، سره د رضامندتیا د دې دواړو نه، وتشاور او مشورې د دې دواړو، فلا جناح علیهما. نو نشتی ګناه په دې دواړو باندې. که د تینه پرې کوي د 2 کاله نه پوره شوي تینه پرې کوي، الله وی جایز دی، خو چې دواړه پرې راځي او دواړو د یو بل سره څه کړي؟ مشوره کړي. دې کې دا خبره هم ثابته شوه چې د ښځې سره مشورې کول پکاري، خصوصا په هغه کارونو کې چې هغه د کور سره تعلق ساتي. د یو نیم په دې بریتو داسې لاس ووایي وایي موږ جي د ښځو سره بلکل مشورې نه کوو، ښځه بس یو مشوره بس. نو ګوره بعض کارونه داسې دي چې په هغې کې د ښځو تجربه ډېره ده، ستا د ژوند ملګري ده، نو مشوره ورسره وکړه په دې کار کې. حتی اوس زمونږ د پښتانه دومره غټې فیصلې به وکړي د ښځې نه به یې تپوس نه یې کړی. کور ته به راشي څادر به په اوږه پروت یا به کېږدي، ښځې ته به ووایي بس کار وشو، هغه ورته څه چل وشو؟ دغه پلانې مې ورکړه وی. نو د الله بنده دې ښځې نه خو به یې تپوس کړی وی چې تا دا لور هلته ورکوله، لږ د دې بچو نه به یې تپوس کړی وی، د چا نه به دې مشوره اخیستې وی. نه وي د ښځې نه څوک مشورې اخلي. رابه شي کور ته
مبارک شه سو الک لمې جنې وکړه کور ملوک چې څوک دوی وخت بیا پلانر سره بازار کې ولاړو مو ته جلور نه راګرغی جوایل نو دومره غټ کار کوي د کور سره تعلق ساتي د خزینه حکم ځکه مشوره خواله کړي دګ دې ګوره الله د مشورې خبره کړي د چې دوانو مشوره کړي وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو اراده کوي چې رضاعي میاندې ونیسئ د پاره د خپلو بچو لکه اوس هغه نه مني نه دی چې زه بوله بله مور راولم رضاعي مور بوله راولم فلا جناح عليكم نشتيس گناه پتا سباندي اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف کله چې پورا ورکه هغه مال چې تاسو مقرر کړی دی د عرف مطابق دا کوم چې دوی په کرای راوسته دی له مال پورا ورکه واتقوا الله اويرغي دلنا واعلموا ان الله بما تعملون بصير او فوشي چې بشک الله باغ عملونو چې تاسو کوي لیدون کې دي والذين يتوفون منكم او کسان چې مړشي تاسو نه ويذرون ازواجا او پریدي بیبيانی وسلدا مسله بیانې چې خاون مرش خزه پاتې شنو سبا کوي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 انتظار بکئی پزانونو خپلو سلور میاشتي او لشپې دې په عربی کې احداد وای د عدت به تیری اسروي چې ولې د عدت به تیری جواب د دې خاوند ډیر غټ حق ته په خزه باندې نو چې دومره غټ سړی د دنیا نه لاړو نو کم سے کم خو چې سلور میاشتې ولس ورځي دا هغه به خپګانو کې ډول سنگار ونه کې دومره حق خو دغه رسي کنه دا دلیل به دی باندې چې د سړي حق هغه زیات ته په خزه باندې نو په طلاق کې مدت شتي په خزه او چې خاوني مړ شي نو هم بګي عدت شتي خپ سړي باندې طلاق عدت شتي ها چې سړی خزه طلاق کې درې حزب انتظار کوي ها نشته به دا بس غری ناسي شکیانی کې څنګه ها په دوه حالاتو کې بګشتي په دوه حالاتو کې په سړي باندې مدت له طلاق او غدي سي چې یو سړی دی داغه سلور خزيدي او سلوره مې طلاق کړه نه داغه وخت پورې به انتظار کوي چې سو پورې د دې خزي عدت نه ختم شوه بیا به بل واده کوي نو دې بم انتظار کوي درې حیزه یا درې میاشتې او دویم په هغه صورت کې چې سړی او جنې واده کړي او هغه طلاق کوي به دغه خور واده کوي نه داغه وخت پورې داغه سره نکاح نشي کولای چې سو پورې د دې زړې خزي عدت هغه نه پوره شوی د طلاق چې کم عدت نه دی وسرم په انتظار کې نه شي د مې د فائدې لپاره تاسو ته خبره ذکر کړه چې سړی باندې د لازم نه چې د عدت کې انتظار کوي خو صرف په دوه حالاتو کې بس سړی بیا په دغه انتظار نشي چې کله به د خزي عدت ختميږي نو دته به اجازه ملويږي د واده خزي عدت چې د خاون چې د مرشي ناغه سلور میاشتي او له سورجې په دې موده کې به دا ډول سنگار نه کوي د خاون د کور نه به ضرورت ده نوځي ضرورت لپاره وته شي ډاکټر ته یا کور کې څوک د سودا راوړو نشتی سودا له وته شي خو پالتو به نه ګرځي راګرځي ډول سنگار به نه کوي او دا خبره د ساتي چې د باز علاقو کې چې کله د زنانه خاون مرشي نو یا توري جامع غوندي یا سپینی او د هندوانو رسمونو او رواجونو په اسلام کې د قصې نشتی صرف دومره ده چې
ډول او سنگار به نه کوي، نور خاص رنګ نشتی چې هغه دی واغوندي. بعض خلک وایي چې د کوټې سر ته به نه خیږي، او بعض خلک وایي چې د سپومۍ رڼا ته به نه ګرځي. د موریدلي که نه اورېدي چېرته؟ بعض وایي د سپومۍ رڼا ته به نه ګرځي. دا پالتو خبرې، صرف دومره چې ډول او سنگار به نه کوي او بغیر ضرورت به د خاوند د کور نه نه وځي. که د دې عدت ختم شو، 4 میاشتې 11 ورځې پوره کړې، نو بیا داسې په دې کور کې څوک دا نشي منع کولی د بل واده کولو نه. او دا د جاهلیت په وخت کې به داسې وه چې د ښځې نه به خاوند مړ شو، به یې کېنولې وه 1 کال پورې په ګندګۍ کې به ناسته وه جوده. بیا چې به د هغه ځینه راووته، نو بیا به د اسخر او د لیور په کنټرول کې وه. هسې دا ډېره عجیبه خبره نه ده، دې ته لږ سوچ وکړئ. یو سړی دی، هغه مړ شو، ښځه دې پاتې شوه، 4 میاشتې 10 ورځې تېرې شوې. د دې ښځې چې کوم سخر دی، دا سخر یې په دې ځکه چې زوی و، او لیور په دې ځکه چې رور یې و. چې لیور رور ختم شو او زوی ختم شو د پلار، نو بیا د دوی په لاس کې څه پاتې شو؟ نو بیا زمونږ دا خلک څه وایي؟ یاره وایي دا جنې چې سړی ځان له وغواړي ښه ده. وایي سید وغواړه سخر سره وله خبره وکړي، سخر سره وله خبره وکړي. سخر داسې شي دی، او سخر چا په څه کې شمار کړی؟ د څومره ظلم زیاتې کېږي زموږ په علاقو کې، چې دا جنې بیا په زور زبردستۍ سره د دې هلک هغه بل ورور ته واده کړي. دا به نه غواړي، د دې به هلک نه خوښ، دغه هلک به دا ښځه نه خوښه. خو یاره وایي خپله ښځه د کور نه بهر یې نه شو پرېښودی. دا د جاهلیت خبرې دي. یو زنانه ده، خاوند یې مړ شو، 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی، د 1 کال پورې د اسخر په کور کې اوسېدو ته اجازت دی. او الله ویلم د مخکې به دا مسله راشي چې الله وی 1 کال پورې دې اوسېږي، خو که د 1 کال نه مخکې وځي وتی شي، د هغې نه بعد نه پې د سخر سشتي، نه پې د لیور سشتي، نه پې د خواښې سشتي. دا د خپل پلار لور ده او د خپل ورونو خور ده، بس د هغوی خواله دې لاړه شي. که څوک رشته غواړي نو د هغوی نه به غواړي. په دې خبره تاسو ورسېدئ که نه؟ دا مسلې بیان کړي هلته په کورونو کې او په علاقو کې. د جاهلیت مسلې موږ اوس هم په موږ کې شتي. فإذا بلغنا أجلهن، بس کله چې دوی ورسېږي خپلې نیټې ته. څومره نیټه ده؟ 4 میاشتې 11 ورځې دی پوره کړې. فلا جناح علیکم، نشته ګناه په تاسو باندې، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، په هغه کار کې چې دوی کوي په خپلو ځانونو باندې په ښه طریقې سره. 4 میاشتې 10 ورځې پوره شوې، دا جنې که اوس بل چاته واده کېږي، الله وی واده کېدی شي، د دې د لاسه په تاسو څه ګناه نشته. والله بما تعملون خبير، او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، او نشتی گناه پتا سو باندې پاغ الفاظو کی چې اشاره وکي تاسو باغ سره د غختنی د زنانو. او دیږي دا خبره چې کله یو زنانه عدت تیرې نو د عدت په دې منځ کې وسره واده جایز دی؟ ها نه دی جایز. خو الله دا وی دې الفاظ تاسو استعمالولای شي، اس اشارات کولای شي، خو صریح الفاظ نشي ویلې. لکه اوس یو سړی دې ناشي او اسی دې ویره زما نکاح ته اراده شتي، د دې جنې د غرونو په مخ کې دا خبره وکړه، دې وخت ته ولدا خبر ورواچوله چې زمام نکاح ته اراده شتي. یی دې شوی چې مثال کې بس دیندار خزو د پلانې الله دې وبخي، او دې نور څه اشاراتو کې چې دیندار خزه زم خو خومه، دې خبرې ویل جایز دي. ارمان چې ماتم په خکور کې رشته ملاو شوی،
موږ هم په رشته پسې ګرځو. دا قسمه خبرې الله وایي په دې عدت کې هم کولی شي، خو صفا خبرې ورته نه کوې. او اکننتم فی انفسکم، یا تاسو پټوئ بخپلو زړونو کې. هیڅ خبره نه ده په زړه کې که دا سوچ اوړي راوړي چې دې زنانه سره زما نکاح وشوې او دا ښه زنانه ده، نو الله وایي چې په دې کې څه ګناه نشته. علم الله انکم ستذکرونهن، الله ته پته ده چې بېشکه تاسو به دوی یادوئ. ځکه الله وایي دا اسانتیا مې درله درکړې ده. څنګه الله مهربان دی په دې انسانانو باندې. که داسې ویلی وی چې یو زنانه عدت تېروي نو سوچ به هم نه کوئ، څومره به ګرانه وی چې الله ویلی سوچ به نه کوئ. ولې سړي ته اکثر سوچونه راځي، خبر راشي پلانې مړلی، نو په زړه کې سوچونه اوړي مخکې د دې زنانه چې د صفت اورېدلی چې دینداره ده یا داسې ده دغه ده، نو په زړه کې دې سوچ اوړي چې یاره که د دې د خپلوانو ومنلی نو زه به یې وغواړم. نو که الله ویلی چې په دې سوچ باندې هم ته ګناهګارېږي نو څومره به ګرانه وي. ولكن لا تواعدوهن سرا، مگر واده د نکاح به ورسره پټه نه کوئ، پټې پټې وادې به ورسره هم نه کوئ. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دا چې تاسو وایي وینا نیکه. نیکه وینا ده چې شریعت مطابق ده، کومه خبره چې خلکو مخامخ کولی شي هغه انسان استعمالولی شي، هیڅ خبره نه. ولا تعزموا عقدة النکاح، او تاسو متړئ غوټه د نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله، تر دې چې ورسي عدت مقرر نیټې ته. نکاح نشي تړلی د عدت په منځ کې. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، او پوه شئ چې بېشک الله پوهېږي په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. فاحذروا، نو ویرېږئ د هغه نه. واعلموا ان الله غفور حلیم، او پوه شئ چې بېشک الله بخونکی دی. لا جناح علیکم، نشته هېڅ ګناه په تاسو باندې. ان طلقتم النساء، که چېرته تاسو طلاقې کوئ ښځې، ما لم تمسوهن، تر څو چې تاسو نه یوځای شوي د هغوی سره. او تفریضوا لهن فریضه، یا یو نه مقرر کړی د هغوی دپاره مهر مقرر. ومتعوهن، نو فایده ورکړئ هغوی ته. تیزی که اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې په تاسو باندې ګناه نشتی که تاسو ښځو له طلاق ورکوئ چې تاسو د هغوی سره یوځای شوي نه هر وخت طلاق ورکولی شي. یو سړی بوی د کمې ښځې سره چې سړی یوځای شوي هغې له خو هم هر وخت طلاق ورکولی شي که نه ورکولی شي که نه شي هر وخت ورکولی شي. په کوم وخت کې نشي ورکولی؟ د حیض په دوران کې نشي ورکولی، هغه طهر کې نشي ورکولی چې په هغې کې ورسره خاوند کوروالی کړی. نو فرق دی په هغه زنانه کې چې کوروالی ورسره شوی او هغه زنانه چې کوروالی ورسره نه دی شوی. دا مسلې کیدای شي د بعضو ملګرو د ذهن ته نه کوزېږي، نو که څوک پرې پوه نه شي به وروسته تپوس کولی شي. خصوصا زموږ هغه ملګري چې هغه لونډان دي، ودونه یې لا نه دي کړي، نو هغه بعض هسې سوچونه کې پراته دي چې دا به ګوره څه مسله وي. نو که څوک پرې پوه نه شي نو هغه بیا تپوس کولی شي. یو سړی دی د ښځې سره واده وکړو، کوروالی ورسره نه و کړی او طلاق یې کړه، نه هر وخت طلاق ورکولی شي. دا پکې نه ګورو چې حیض دی او که هغه طهر دی چې کوروالی پکې شوی دی او که نه، خو چې کوروالی ورسره شوی نو بیا به پکې دې خبرو ته ګورې. او تفریضوا لهن فریضه، اوس یو زنانه د تا ورسره واده وکړو او مهر دی وله نه دی مقرر کړی او کوروالی دی ورسره هم نه دی کړی او طلاق دی کړه، نو دې له به څه ورکې؟ الله وایي فایده به وله ورکې. فایده مطلب څه دی؟ جوړه جامه به وله ورکې، څه نور داسې سامان مامان به وله واخلې چې د زړه لږ تسلي خو وشي که نه، ځکه چې ستا په نوم راغلې وه
خو څه ورته میلاو مهر ورته ولې میلاو نه شو؟ ځکه چې مهر نه دی مقرر شوی، بل دا چې کوروالی ورسره نه دی شوی. د یو څو خبرې ګورې ځان سره یادې ساتئ حالات دي. اولنی حال دا دی چې یو سړی د ښځې سره واده وکړي، مهر یې لا نه دی مقرر کړی، داسې هم ګورې نکاح کېږي چې د مهر اندازه هغه نه دی ښودی چې دا به 2 تولې سرې یا به دومره روپۍ دا یې لا نه دي ښودي. وروسته به بیا زه ووایم نکاح وشوه، مهر نه دی مقرر، کوروالی هم نه دی کړی، په اوله شپه باندې وران شو، ته طلاق یې طلاقه شوه. میلاویږي به دې ته څه؟ هغه به د خاوند حالاتو ته کته غواړي. ځکه چې الله څه وایي؟ علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره، په مالدار باندې د هغه په اندازه ده او په غریب باندې د هغه په اندازه ده. متاع بالمعروف، فایده ورکول دي د عرف مطابق. عرف مطابق یعنی علاقه کې چې کومه طریقه ده افایده به ورکي. حقا علی المحسنین، دا لازمه ده په احسان کوونکو باندې. ښه یو سړی دی ښځه واده کړه او کوروالی ورسره لا نه دی کړی او مړ شو، په اوله شپه د هارټ اټیک وشو او مړ شو. د دې زنانه په دې میراث کې حق رسي که نه رسي؟ رسي میراث کې حق. میراث دې سره تعلق نه ساتي کوروالی کړی دی که نه دی کړی، میراث کې حق شته. درېمه فایده به کې واورئ. یو سړی دی ښځه یې واده کړه، مهر یې ولا نه دی مقرر کړی او په اوله شپه ورسره کوروالی وکړو او لږ ساعت بعد وران شو او ښځه یې طلاقه کړه. هغه اولني صورت کې خو موږ دا ووایي چې ښځې له طلاق ورکړو په داسې حالاتو کې چې نه مهر مقرر دی او نه کوروالی شوی دی. خو کوروالی وشو یا به داسې ووایو چې مهر یې نه دی مقرر کړی، کوروالی وشو، ابتد و بعد میاشت بعد د ښځه طلاقه کړه او مهر لا نه دی مقرر شوی، نو دی به دې ښځې له څه ورکوي؟ که داسې ورته موږ ووایو چې دا مهر به ورته پرېږدي، دا صحیح خبره مهر به پرېږدي، نو څه شی ورته پرېږدي؟ مهر خو لا مقرر شوی نه دی. مهر المثل به ګوري. د نورې خپلوانې چې کومې زنانې دي دوی لپاره څومره مهر شوی، هغه امره مهر به راولي او دې زنانه له به یې ورکړي. پوه شوې په دې مسله؟ دا ګوره ډېرې اوږدې مسلې دي او ګرانې دي او تاسو ته موږ په اسانۍ سره بیانو او په اسانه طریقې سره، نو دا یادوئ. اکثر ګورې زموږ په دې ملک کې خو دا مفتیان ډېر زیات دي او قاریان، ډېرو قاریانو او ډېرو مفتیانو ته هم ګورې دا مسلې نه دي معلومې چې ته ورته څه خبره وکړې، هغه یو 2 کتابه ویلي، خلاصه و منیه یا بل یو داسې کتاب یې ویلی، دې مسلو نه هغه نه خبر. نو دا کومې مسلې چې موږ تاسو ته بیانو د الله په توفیق سره دا ډېرې اهمې مسلې او چې دا پوره دوره تاسو موږ سره په شوق او ذوق سره کښېنئ دا مسلې یادې کړئ، نو دې دورې نه چې فارغېږئ نو انشاءالله په داسې حال کې چې تاسو سره به ښه کافي علم وي. والله سبحانه تعالی دې موږ له هغه علم راکړي چې موږ ته فایده راکوي او الله دې موږ د هغه علم نه ساتي چې هغه موږ ته نقصان رسوي. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، او کچرته طلاق ورکړئ تاسو دغه ښځو ته مخکې د یو ځای کېدو نه د هغوی سره، وقد فرضتم لهن فریضه، او مقرر کړئ تاسو د هغوی دپاره مهر مقرر. دا بل صورت شو، بل کیفیت شو چې ښځه یې طلاقه کړه، کوروالی نه دی کړی او مهر څه دی مقرر شوی دی. مثال 4 تولې مهر دی، نو څه به کوي؟ فنصف ما فرضتم، نو نیم د هغه مهر دی چې تاسو مقرر کړی دی. 2 تولې به دې زنانه له ورکوي. ولې؟ چې د هغې زړه وساتلی شي، غریبه دومره راله ستا کور ته تا طلاقه کړه، نو دا 2 تولې د هغې شوې، 2 تا ته پاتې شو. تا ته 2 ولې پاتې شو؟ ځکه چې تا ته خوند نه دی اخیستی.
تا دې خوند نه دی اخیستی دوه پاتې شو دوه هغې ته به دې میلاو شو چې ستا په نوم راغلی وه الا ان یعفون مګر که معافي وکړي زنانه اوس که زنانه داسې ووایي چې را دوه مه راکوه زه اوچته زنانې درنه زنانې په دې سړي زړه وسوځېدو چې اوس داسې وچ په وچه زه یې نه وړم زه بس خیر دام ځان سره ساته او یعفو الذي بيده عقدة النکاح یا معافي وکړي هغه خاوند چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده خاوند څه وایي دروند سړی پوره ویسه زه اوس به څه ماله راکړې دومره ته راغلی او زما په نوم او بیا ته ما طلاقه کړې دا واله ده وان تعفوا اقرب للتقوى او چې معافي وکړئ تاسو نو دا ډېره نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بينكم او مه هېروئ احسان په منځ خپل کې څومره ښکلی دین دی الله وایي که د ښځې او خاوند په منځ کې دا مسلې رام شي د طلاق ده نو ګوره دا مه هېروئ چې تاسو مسلمانان یې د یو بل سره به بیا همغه رشته ساتئ د طلاق نه بعد دا ستاسو خور ده د دې سره به احسان کوئ خو زموږ پښتو معاشره کې خو چې ښځه طلاقه کړه یوازې دا ښځه خاوند نه دا خاندانونه دا به د مرګه پورې د یو بل سره تعلق نه ساتي خاندانونه پوره نسبونه ته وګورئ د زموږ د خاندان جنۍ وي د طلاقه کړې ده بس د ټول خاندان د دوی سره نه لګي او د دوی د هغوی سره نه لګي الله دې ځي کوي چې نه دا احسان کول به نه هېروئ ښه اخلاق به نه هېروئ ان الله بما تعملون بصير یقینا الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی حافظوا على الصلوات حفاظت کوئ د منځونو مسله د طلاق روانه او مسله د زنانو خبر روانه چې مهر به څومره ورکوي څومره به نه ورکوي एकदम الله وایي د منځونو پابندی کوي ولې الله एकदम د منځ خبره شروع کړه جواب د پدی وی که تاسو غواړئ چې تاسو په کورونو کې جنگ جګړې نه وي او د اختلافات نه وي نو د منځونو پابندي کوئ په ځان کې دینداري راولئ بیا به ستاسو کورونه روغي بیا به پکې طلاق د مسلې نه راځي بیا به ستاسو یو بل ته زړونه پاکي حافظوا على الصلوات حفاظت کوي د منځونو والصلاة الوسطى او خاص کر منځ منځنۍ کوم یو دی مازیګر حدیث کې راځي چې رچانه د مازیګر منځ پاتې شو نو د مال او بچی او هر څه تباہ برباد شو وقوموا لله قانتين او درېږئ الله ته عاجزي کوونکي غلي ودرېږئ په منځ کې به د دنیاوي خبرې دا به نه کوئ بله دا چې په امام پسې به شاته د سورې فاتحې نه علاوه نور قرت دا به نه کې او د سورې فاتحې دا مسله دا موږ سره په سورې فاتحه کې تېره شوې ده فإن خفتم فرجالا او ركبانا نکوي ری تاسو د دشمن نه نو مونږ کوي چې پیاده یا سوارې یعنی د منځ دومره اهمیت ته چې په میدان جهاد کې نشي پرېښو دی زموږ علاقو کې منظر بس دا جامع ملګي بالمزي دي درځه مزتزه الله وی په میدان جهاد کې نشي پرېښو دی دوی په سر ملک بوج دی زتزه یا گپ شپ لګو یا کار کو یا دا کو میدان جهاد کې کچزم کچ د ناموز معاف کړي د غزي کو معاف شي نه الله وی کدا کافرانم نه پریدي په ولاړه منځته یعنی زیادت نه پریدي ودرې دې نشي جنگ روان دي فرجالا او رکبانا نو بیا چې تاسو پیاده ک سواره موز کوي پس باندې بسوري موز بکې روان به موز بکې فاذا امنتم نو هر کله چې په امن شي تاسو فذكروا الله نو یادوي الله لره کما علمکم لکه څنګه چې خودنه کړی د تاسو ته ما لم تكونوا تعلمون داغه طریقې چې تاسو به نه پوي دی دا خودنه موږ ته چا کړی دا الله کړی دا خود چا په واسطه کړی دا د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه نو دې ځکه الله حواله ورکوي پسې شي حواله ورکوي په حدیثو وې دې ذکر کوي لکه تاسو چې خوښ شوی دی کوم ځکه خوښ شوی دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خوښ شوی دی کنه
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا او کسان چې مړ شي ستاسو نه پریدي خزي وصيه لازواجهم نو وصیت وکي د خپل خزو د پاره متاعا الى الحول غیر اخراج د فائدې ورکولو تر یو کال پوري او نه به وستل د غوي د کورنا. دا مسله مخکې بیان کړه. دا حکم منسوخ شوی دی. مخکې دي سوا چې زنانه به یو کال عدت تیرو، نه دا منسوخ شو په څه باندې؟ په 4 میاشتو 10 ورځو باندې. خو دا کار اوس هم مستحب دی چې یو سړی مړ شي نو دله په کار دی چې د مرګ نه مخکې د وصیت وکړي کور کې چې پلاره روره که زه مړ شم نو د یو کال پورې به زما د ښځه د کور نه وباسئ، دلته پاتې کېدی شي. فإن خرجن فلا جناح عليكم نو که چرته اوتې په خپله خوښه نو نشتی ګناه په تاسو باندې. زنانه د 4 میاشتې 10 ورځې تېرې کړې بس وي نور نه تېرومه په خپله خوښه نو الله وایي بس بیا صحیح ده، نشتی هېڅ ګناه په تاسو باندې د هغوی په دې کارونو کې. فيما فعلن في أنفسهن من معروف په هغه څه کې چې کوي دوی په ځانونو خپلو باندې د نیک کار نه، بل چا سره واده کوي، بل چا سره رشته کوي، نو په تاسو باندې بیا څه ګناه نشته. والله عزیز حکیم او الله زورور او حکمت والده. وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو خزو فائدې ورکول دي په ښه طریقې سره. د عام طلاق شو خزو خبر الله بیانې چې هر ښځه چې طلاق شوه نو که مهر مقررو مهر او فائده بوله ورکې او که مهر نو بیا بوله فائده ورکې. دا په هر حال کې دا کار واجب دی. یو ښځه ده مهر وو کوروالی شی و طلاق شوه دا پوره مهر هغې ته پاتې دی، خو د هغې سره سره جوړه جامه وله واله نور څه سامان وله واله. که مهر مقرر نه خبر مخکې تیره شوه. حقا علی المتقین دا لازم ده په تقوا والو باندې. كذلك يبين الله لكم آیاته دغه شان بیانوي الله تاسو ته آیتونه خپل لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله سبا د 243 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.